چې الله ستا ملګری دی ستا مرسته وکړي. ولا تهینوا ولا تحزنوا، الله وی مه غمجنه کېږئ مه یېرېږئ، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تاسو به همیشه زوروري خو که تاسو مؤمنان یئ. چې ستا مضبوط یقین چې الله زما ملګری دی او شیطان زما دشمن دی او د شیطان چل ول چې دی هغه کمزوری دی. اتم علاج او غټه خبره هر وخت الله یادوه، چې څومره ته الله یادې د دې وسوسو سوچونو وهمونو فکرونو نه به وځي. سوره فاتحه وایه په ځان یې چوف کوه، معوذات قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس وایه په ځان یې چوف کوه. د سحر اذکار وایه، د ماښام اذکار وایه، د فرض مانځه نه بعد چې کوم اذکار دي هغه وایه. ها او که بیا پته ولګېده چې دا یو نفسیاتي بیماري ده نو بیا څه وکړه؟ علاج وکړه، ډاکټر له لاړ شه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، ما انزل الله دا الا انزل له شفا. کومه بیماری چې الله دنیا ته رالیږلې ده د هغې دپاره علاج هم رالیږلی دی. د هرې بیمارۍ علاج شته الحمدلله. لاړ شه ډاکټر خوان ولګوه د پیسې په ځان باندې، د پیسې مونږ ګټو دې دپاره چې په ځان یې ولګو، ټسټونه وکړه، علاج وکړه، ډاکټرانو نه تپوس وکړه چې ما ته څه مشکل دی، ما ته څه مسله ده. او دې سره به انشاءالله الله ستاسو دا مسله دا به حل کړي.